د محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ غټه مقابله. خو چرته څنګه او کله؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. د 1498 کال د ولسمشریزو ټاکنو مخکښ نمایندان او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ انتخاباتي مناظره ترسره کیږي. که څه هم په نوره نړۍ کې د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال نمایندان تلویزیوني مناظرې ترسره کوي او خلکو ته خپل پلانونه بیانوي، خو په افغانستان کې دا دود کم ده یا په نشت حساب ده. خو تازه او ښه خبر دا دی چې د ولسمشرۍ ټاکنو دوه مخکښ نمایندان د تلویزیون په پرده راڅرګندېږي چې له دې سره به خلک د دوی ترمنځ توپیر وکړای شي. ټاکل شوي د دوشنبې په ماسخوتن په 8:30 محمد اشرف غنی او عبدالله آریانا او آریانا نیوز تلویزیون کې ټاکنیزه مناظره ترسره کړي. دا به په روانو ټاکنیزو منډو ترړو کې لومړی تلویزیوني مناظره وي. د ولسمشر پخواني ویان او اوسني سلاکار شاه حسین مرتضاوي ویلي ګمان نه کوي چې ډاکټر عبدالله د دغه مناظرې ته حاضر شي. له بلې خوا د ولسمشرۍ ټاکنو بل نومان رحمت الله نبیل ویلي چې دوی دواړو ملت ته خپل امتحان ورکړی او د دوی ترمنځ دغه مناظره د وخت ضایع او ریشخند ده. دوی یادولو ده چې رحمت الله نبیل اشرف غنی او عبدالله دواړو ته د مناظرې چلنج ورکړی و. ترڅنګ د ولسمشرۍ بل نومان پر امر تمنا هم اشرف غنی ته د مناظرې چلنج ورکړی و، خو د دولت ساز ټیم ویاندویانو ویلي و چې دوی دا ټیمونه په خپلو سیالانو کې نه حسابوي او حتی افغانان د دوی د نامه سره بلد نه دي، نو مناظرې ته څه اړتیا ده. په هر حال د دوشنبې ماسخوتن مناظره د دواړو کاندیدانو لپاره خورا مهمه ده. که په دغه مناظره کې یو کاندید پر بل کاندید برلاسی شو، نور نو بیا خبرې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته پرېږده چې د یو کاندید موقف به خورا لوړ او د یو کاندید به خورا ټیټ شي. دغه راز د دغه مناظرې کتل د ټولو افغانانو لپاره اړین دي ترڅو د دغه دوو مخکښو نمایندانو برنامې سره مقایسه کړي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې رایه اچونه په قومي سمتي او تعصبي بڼه ترسره کیږي او تر ډیره برنامې په پلان کې نه نیول کیږي. په اخر کې بیا یادونه کوم په آریانا تلویزیون کې ماسخوتن 8:30 د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیزه مناظره ترسره کیږي. تاسو د دغه مناظرې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.